تحصیل باڑہ علاقہ سیفا منډی کا سټیډیم کې د ضلع خیبر تحصیل باڑہ په د سپیشل پرسن او کلچر فیسټیول پروګرام انعقاد وشو، په کې چې د تحصیل باڑې، تحصیل جمرود او تحصیل لنډی کوتل معذوره کلاړیانو په ګڼ شمیر تعداد کې حصہ واخیسته. په دې پروګرام کې د تحصیل باڑہ NH44 MNA حاجی اقبال افریدي سره د PK 107 MPA حاجی شفیق افریدي، د معروف کاروان مشر حاجی معروف خان افریدي سره د DC خیبر او د علاقې ګڼ شمیر مشرانو او سرمایه‌دارو خلکو حصہ واخیسته. په دې فیسټیول کې مختلف قسمه کلونه وو چې پکې د شاهین جمناسټیک کلب نه هم حصہ اخیستل شوې ده. د سره د تحصیل باڑې، جمرود او لنډی کوتل د رساکشي ټیمونو ترمنځ مقابلې وشوې. د دې نه علاوه د کرسي مقابله هم د دې فیسټیول حصہ وه. د NH44 MNA حاجی اقبال افریدي وویل چې معذوره کلاړیانو دپاره به هر قسمه کیل کې خپله کوټه ورکولی شي. دوی سره به د نورو خلکو په شان رویه او دوی د هر قسمه ضرورت به د دوی پوره کولی شي. دوی وویل چې مونږ د دوی سره ټایم په ټایم ملاقاتونه شوي، دوی ته به روزګار کې موقع هم ملاویږي. حاجی اقبال افریدي وویل چې د معاشرې د نورو خلکو په شان به د دوی هر قسمه ضرورت پوره کولی شي. د نه علاوه د PK 107 MPA حاجی شفیق افریدي وویل چې تحریک انصاف د انصاف حکومت دی. په دې حکومت کې به ټولو خلکو ته یو شان انصاف ملاویږي. د معذوره خلکو ته به روزګار سره د تعلیم او د کیل کود موقع هم ملاویږي، ځکه چې دوی هیڅکله دا سوچ ونه کړي چې موږ د معاشرې یو کمتره خلک یو. د معاشرې د نورو خلکو په شان به دوی له د زندګۍ هر قسمه ضرورت پوره کولی شي. د پروګرام په اخره کې مېلمنو له میډلې ورکړل شوې او په دې فیسټیول کې حصہ اخیستونکي کلاړیانو کې انعامات تقسیم شول. رپورټ: محمد فرهاد، ملکن TV نیوز، ضلع خیبر.